سلامونه ستړي مشئ وخت مو پخیر. زه صهیب عربزی یم. غواړم نن ورځ تاسو ته د چیټ جی پی ټي د نوي فیچر په اړه معلومات درکړم. لومړی زو چیټ جی پی ټي اوپن کوو. دا چیټ جی پی ټي د دې وړاندې ما یو ویډیو کړی وه چې څنګه ګوګل اکاونټ پکې ساین ان کیږي او هغه طریقه تاسو ټول ته ما ښودلې. اوس ګورل د کنټینیو وذ ګوګل. نو بیا به زه خپل یو اکاونټ سلیکټ کړم تی مثلا دا یو لږه شیبه انتظار کاږو تر څو اوپن شي. هر کله چې موږ چیټ جی پی ټي خلاص کو نو هغې کې لیکلي وي کریټ ایمیج عکس جوړول. که موږ په دې باندې کلیک وکړو درته وایي چې کوم عکس درله جوړ کړم ته به هماغسې مشخصات په پښتو ژبه کې لیکي او که په انګلیسي کې. سمرایز ټیکسټ مطلب هغه د کم لیکل چې د هغې خلاصه درکوي او هیلپ می رایټ او کومک در سره کوي چې څنګه لیکل وکړي. سرپرایز می یو دغه سرپرایز درکوي. کوډ هم درکولی شي. میک ا پلان درته جوړولی شي. ګیټ ایډوایس چې دی مطلب تاسو ته نصیحتونه هم کولی شي. انالایز ډیټا درته انالایز کوي مطلب د تحلیل د ډیټا کوي. او انالایز ایمیج مطلب یو عکس ورکه ورته ولیکه د دې په اړه راته ولیکه. ها نیو فیچر د څه شی دی. نیو فیچر د چې دی دا تاسو ګورئ دلته دا د نړۍ په شکل باندې دا چې دی دا چې کلیک کوئ ګورئ تاسې چې دلته د نه هر ډول پوښتنه وکئ. دا چې کله شنه شي د دې نه تاسې په پښتو کې اول حرف پښتو ولیکئ. مثلا زه د یو چا په اړه معلومات درنه غواړم یا د خپل ځان په اړه. ګوره تاسو ماته د کله چې خپل نوم لیکئ هغه په انګلیسي تورو باندې ولیکئ. تاسو ماته د صهیب عربزي په اړه معلومات راکړئ. اوس ګورو چې څه کوي. صهیب عربزی د افغانستان یو ځوان دی چې په جلال آباد کې ژوند کوي. د مراد علي لیسې څخه فارغ شوی. ومې کټ مټ چې ما څه دغه کړي. ګوره بیا جالبه پکې څه ده. جالبه دا ده چې دی زما د یوټیوب چینل ته هم لاسرسی لري. 539 ګډونوال لري او رښتیا هم همداسې ده. 9 ویډیوګانې پکې شامل دي. دا هم صحیح ده. او د هغې له یو له تلاوتونو څخه د یونس سوره د 3 نه 15 آیتونه دي. صهیب عربزی په ټولنیزو رسنیو کې هم فعاله دی. هغه انسټاګرام حساب په دې نوم دی. صحیح ده. وګورئ جالبیت خو یې دغه دی. ګورئ چې زما ویډیو هم ترله پیدا کړې ده. دا د دې نیو فیچر دی. کله چې موږ لیکنه دلته کوو او موږ دا نه یو وهلی موږ ته ساده معلومات راکوي. کله چې دا ووهه موږ له پوره معلومات راکوي. هغه معلومات چې کم یو مطلب په کومو سایټونو کې موږ خپل اکاونټ لرو یا نور کوم کارکردګۍ نه موږ په خپلو نورو اکاونټونو کې ورکړي دي هغه دلته ښایي موږ ته چې دا قصه لري دا قصه لري. یوازې زما نه د ډېرو خلکو نومونه دلته راځي. د ډېرو خلکو مطلب خو همیش دا په یاد ولرئ چې په کله یو نوم ورکوئ په انګلیسي تورې ورکوئ ځکه اکثر وخت پښتو کې دوی غلطیږي. هیله ده چې دغه نیو فیچر مو خوښ شوی وي او تاسو په دې باندې بلد شوي وئ. ډېری خلک دا دې لپاره استفاده کوي مخکې به خلکو پوښتنې ترې کولې چې زه صهیب عربزی څوک دی نو هر چا به هر شی به ګډې وډې به ویلې چې دا پښتون شاعر دی یا دا داسې دی یا دا داسې دی. خو دا نوی اپشن چې کوم دی دا د دې لپاره ډېر غوره او دقیق اپشن دی چې ډېر ښه غوره کار کوي. یعنې د کم اکاونټونه چې ته لرې فیسبوک دی انسټاګرام دی یوټیوب دی ملګري په نوم ساوند کلاوډ په نوم باندې چې کوم دی مطلب چې چیش کې په انټرنیټي کوم ځای کې ته معلومات ستا ورکړل شوي دي هغه دلته درته راغلي چې ته داسې څوک یې او داسې څوک یې. مننه له لیدلو مو ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. ښه وخت ولرئ.